سایل صاحب یو بله او مهمه پوښتنه فکر کوم دا ده چې افغانستان رسنۍ کرکټ ته دومره اهمیت نه ورکوي لکه پاکستان او د هند رسنۍ. پرون که څه هم لوبه د افغانستان وګټله، خو ما د دغې لوبې په اړه خبرونه په هندۍ او پاکستاني رسنیو کې ډېر کتل. ستاسې دغه نظر څه همغږي وي؟ دغه کامنټ نیازمین خان کړی دی. ډیره مهمه خبره کړې ده. یعنی زه خوشاله یم چې زموږ د یو مینوال دغه ټکي ته پام شوی. په دې ما ډېر لیکلم کړي څو ځل مخکې. زموږ رسنۍ چې دي هغوی یو کلیشه‌ایي سیستم روان کړی، له ډېره پخوا موږ پکې کار هم کړی. که د کرکټ د باس خبره راځي، کرکټ دغسې دا باید بریکینګ نیوز وی په د افغانستان په هره رسنۍ کې چې افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دې باندې باید بریکینګ نیوز چلیدلی وای او په ټولو تلویزیونونو کې که نه وي خو هغه مشخص تلویزیونونو کې چې د کرکټ لوبې خپري لږ تر لږه 1 ساعت 2 ساعته څو ساعته دوی په دې خبره کړی وای او دغه خبرو یا دغه مجلسونو به زموږ لوبډلې باندې ډېر تاثیرات کړی وای او زموږ هیوادوالو ته به لږ تر لږه یو مثبت پیغام رسولی وای. دغسې تلویزیونونو کې هغه خلک چې کرکټ ایکسپرټ خلک دي، په کرکټ پوهیږي، هغوی راوستل پکار دي. په ډیرو مسایلو زموږ د هیوادوالو شاید هغه تخنیکي مسایلو باندې ذهن کار ونه کړي، نو د دغسې باسونو کې، دغسې موقعو کې موږ کولی شو هغوی ته ځینې تخنیکي مسایل هم واضح کړو، ځینې ډیسیژنونه چې خلک پکې شک کړي هغه ورته واضح کړو. نو دغه ټول مسایل په همدغسې خپله داخلي تلویزیونونو باندې باید په